سلام ګرانو هیوادوالو، ستړي مشئ. هیله ده تاسې به ټول ښه یاست. نننۍ ویډیو معلوماتي ویډیو ده د سعودي عربستان مسافرو لپاره. نو بهتره ده چې ځینې خبرې دې باید هغه له تاسو سره شریکې شي. ستاسې د ښه ژوند لپاره او ستاسې د اوږدې مسافرۍ لپاره باید ځینې معلومات چې باید وخت نا وخت خپاره شي. زیاتره دوستان زموږ وطنوال معلوماتو ته لاسرسی نه لري یا معلومات نه لري. تېره ورځ یو ویډیو پورته شوې وه چې زموږ استاد یو پښتون ورور چې اوس یې سعودي حکومت ویلي دي چې دا یو پاکستاني وګړی دی، خو زما د معلوماتو په اساس نوموړی افغان دی او زیاتره زموږ افغانان وطنوال چې دي په پاکستاني پاسپورټونو سعودي ته ځي، ځکه سعودي مستقیما افغانستان ته د کاري ویزې نه ورکوي. نو زیاتره هیوادوال بیا د هغې لارې هلته ځي، نو تر څو نقل معلوماتو پروسې ته بیا پاتې شي او بیرته خپل جنسیت تغییر کړي. نو ګرانو دوستانو، کله چې دغه زموږ دغه پښتون ورور د موټر نمبر پلیټ باندې رشن ټیپ لګولی دی په دې خاطر چې دې پسې مخالفه را نشي او جریمې ورپسې را نشي، نو دغه کار یې کړی. نو یو سعودي وګړی له دغې څخه دغه ویډیو کړې وه او بیا یې په ټویټر باندې اپلوډ کړې وه. په ټویټر باندې ما وکتل چې ګڼو سعودیانو غبرګون پرېښودلی او ټولو هڅه کوله چې دا خپره کړي. او معمولا سعودي وګړي هم داسې کوي چې داسې یو څه موضوع وي هلته، خو دغه حادثې او لوړې ژورې ډېرې کمې دي، نو داسې موضوع ته دوی ډېر ښه انعکاس ورکوي. نو سعودیانو دغه ویډیو خپره کړله. ورپسې سم د څو ساعتونه بعد چې دی د سعودي د پولیسو ادارې ویډیو خپره کړله، وایي چې هغه وګړی مو ونیو چې په یو ویډیو کې وایي ما فی خوف فی دنیا، وایي چې زه په دنیا کې له چا نه ویرېږم. نو زیاتره دوستانو بیا انتقاد په ډول باندې په کمنټونو کې لیکلي چې ولې یو وګړی د یو چا شخصي معلومات ریکارډ کړي او په ټویټر یې خپاره کړي. ګرانو دوستانو، سعودي حکومت د خپلو وګړو لپاره پر داسې یو اپ باندې کار کړی دی، داسې یو اپ یې جوړ کړی دی چې د خپل د موبایل په ذریعه باندې ولو که په هره اداره کې په وزارت النقل کې، په وزارت المالیه کې، په وزارت التجاره، که په هر ارګان کې دوی ستونزه وویني، نو مستقیما ډول هلته هغوی ریپورټ کوي او په ثانیو کې هغې باندې چې د اجرات کېږي او که موضوع وي هغه څېړل کېږي. نو دا خبره ستاسې سمه نه ده چې ګواکې تاسې ویوه چې یوازې د پولیس دا صلاحیت دی چې یو وګړی ونیسي یا یې تعقیب کړي. سعودي حکومت خپلو ټولو وګړو ته دوی یو شعار په ډول وایي چې زموږ هر وګړی د دغې وطن عسکر او سرباز دی. نو ګرانو دوستانو، تاسې ډېر زیات احتیاط کوئ. لومړی خو اړتیا نشته چې داسې غیر قانوني کارونه ترسره کوي، ځکه هغې ملکونو کې غیر قانوني کارونه ترسره کول نو بیا ډېره بده پایله لري. نو تاسې ډېر زیات احتیاط وکئ، دغه شیانو ته فکر کوئ او خپل په قانون مطابق باندې ګرځئ. راځو د نمبر پلیټ مخالفو ته چې د دې سزا به څه شی وي. نو ګرانو دوستانو، دغه ډول جرم چې دی دا نو ډېر زیات خطرناک دی. احتمال شته زندان ته هم پرې لاړ شئ او هم نقدي جریمه او هم ډیپورټ کړای شئ. نو ستاسې د ډېر پام وسي دغه موضوعګانو ته. بل ګرانو دوستانو، ستاسې چې کوم نمبر پلیټ دی د دې باید دغه چې کوم شاوخوا فریم لګېدلی دی دا باید داسې غټ ونه وسي چې دا ستاسې د نمبر پلیټ دغه نمبر یې پټ کړي. په ډېرو هیوادونو کې، حتی دلته په امریکا کې هم زموږ یو شمېر ملګري چې د هغوی د نمبر پلیټ ځینې برخې داسې نمایي غوندې نه ښکارېدې چې هغوی ته جریمې ورکړې وي. نو ستاسې باید د موټر نمبر پلیټ ډېر باید روښانه او مخکنی او شاتنی لوحه سیاره چې کوم دا باید وي او دا باید روښانه وي. کم تورې چې وران سوي دي هغه باید تاسې بیرته جوړ کړئ یا د بل نمبر پلیټ لپاره چې دی غوښتنه وکړئ. نو ګرانو دوستانو، هیله ده چې تاسې دغه شیانو نقطو ته پام وکئ. موږ به انشاءالله تاسې ته نور هم په زړه پورې معلومات او ستاسې د ژوند اړوند مهمې خبرې دلته شریکو. نو تاسې ټولو ته ښه وخت، ښه مسافري، او تاسې د خپلو فامیلونو استازي یاستئ او د خپل فامیلونو لپاره نفقې لپاره تللي یاستئ. نو زموږ په وطن کې هم داسې ژوند نشته دی چې سړی دې ووایي چې والا که دلته ونه شوه نو هلته به یې شل کړم. نو هلته هم بیا نه شل کېږي. نو ښه خبره دا ده چې موږ ځان په قانون سره برابر کړو او پوره احتیاط سره د خپلو بچیانو لپاره روزي وګټو. مننه.